پیښور اسلامیه کالج پوهنتون کې د جینکو احتجاج په لسګونو جینکو د بلیک میل کولو دعوه کړې ده او ویلي دي چې موږ سره د استادانو لخوا د ناروا زیاتي کولو کوشش کیږي خو اوس په دې احتجاج کې دوی څه ویلي دي ټول حقیقت یې په خپله په ډاګه کړی دی چې کومې جینکو سره څه کارونه شوي دي خپله یې همدلته واورئ دوستانو په 11 نومبر باندې د پیښور اسلامیه کالج پوهنتون کې جینکو د استادانو په خلاف جلوس ویستلی دی چې د استادانو په خلاف یې نارې وهلي بینر یې په لاسونو کې اوچتې کړي دي چې ویل یې اسلامیه پوهنتون کې د زده کوونکو جینکو سره د زیاتي او هراسمنټ کوشش بند کړي شي د اسلامیه کالج پوهنتون یو زده کوونکي شیبا خان ویلي دي چې موږ هم انسانان یو موږ هم حق لرو موږ به تر کومې پورې د هر څه برداشت کوو چې استادان دي بیا شاګردانو جینکو سره د ناروا زیاتي کولو کوشش کوي او په مختلفو طریقو دي د بلیک میل کولو لارې ګوري او بیا دی بلیک میل کوي هغه وایي چې داسې هم نه ده چې په یونیورسټئ کې یعنی پوهنتون کې یوازې جینکۍ بلیک میل کیږي هلکان هم بلیک میل کیږي او هر قسم زیاتي ورسره کیږي نو ځکه خو په دغه احتجاج کې هلکانو هم شرکت کړی دی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د داسې استادانو په خلاف د سخته کاروایی وکړي دغه پوهنتون جینکۍ وایي چې استادان کوشش کوي جینکو ته د امتحان کې د پاس کولو لالچ ورکړي او یا ورته د انعامونو ورکولو لالچ ورکړي او یا داسې نور او په دې چل باندې تیر باسي شیبا خان وایي چې دا ډېره د شرم خبره ده چې په دومره تاریخي بلډینګ کې داسې کارونه ورځ تر بلې زیاتیږي خو تر اوسه پورې د اسلامیه کالج انتظامیې په دې اړه باندې هیڅ نه دي ویلي او نه یې په دې باره کې کوم سپیناوی په جواب کې ویلی دی د یادولو وړ ده چې له دې نه وړاندې هم د ګومل یونیورسټئ د اسلامیات شعبې پروفیسر په همدې تور په موقع نیول شوی و چې د جینۍ د بلیک میل کولو او هغې سره د ناروا زیاتي کولو کوشش کولو نو دا کیسونه واقعا چې په زیاتېدو دي او حکومت باید دا هر څه جدي ونیسي او د دې په خلاف قدم پورته کړي د ویډیو د کتلو مننه کوم پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ ډیره مننه